بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د پکتیکا ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس الحاج مولوی نعمت الله مخلص د یاد ولایت د حج اوقاف او علما او شورا ریاستونو له مسولینو سره په یو ځای ناسته کې په دې ولایت کې د سودی راکړې ورکړې پر مخنیوي او له منځوړلو خبرې وکړې. د امر بالمعروف وزارت د نظامی معاینت اړوند د ازاله منکراتو ریاست اړوند د علمي بورډ غړو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د پلازمینې کابل استخبارات عمومي ریاست له ځینې ریاستونو د مشرتابه د فرامینو د وزارت له لوري د منکراتو د مخنیوي په موخه د شو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. په دې بیلابیلو اصلاحي لیدنو کې د علمي بورډ غړو د دې ریاستونو له مسولینو سره په ناستو کې له هغوی وغوښتل چې په اداري چارو کې له هر ډول توپیري چلند کولو څخه ډډه وکړي او له خلکو سره نه نیک او غوره چلند څخه کار واخلي چې ترڅو پورې ولس له اسلامي نظام څخه راضي او غوښتنو ته ژمن واوسي. د هرات ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د یاد ولایت له دیني عالمانو او ولسي خلکو سره په بیلابیلو ناستو کې هغوی ته وویل نظامونه د ولس له ملاتړ څخه پرته په نسکورېدو محکوم دي. نو راځئ د خپل ایمانی وجیبې له مخې د دې اسلامي نظام نه ملاتړ وکړئ، د معروفاتو په اقامې او د منکراتو په مخنیوي کې له محتسبینو سره مرسته وکړئ. د زابل ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې له ځایي خلکو سره په بیلابیلو اصلاحي ناستو کې هغوی ته وویل زموږ کړنې د الهي احکام او د وزارت د سپارښتنو پر اساس ترسره کیږي. نو په همدې اساس مو له تاسې غوښتنه ده چې د معروفاتو په اقامې او د منکراتو په مخنیوي کې را سره مرسته وکړئ. د پروان ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوی رحمت الله زبیر د دې ولایت له والي عبدالعلي قدرت سره د هغه په کارځای کې په کارونو کې د همغږۍ په موخه ناسته ترسره کړه. په دې مخامخ لیدنه کې ښاغلي زبیر له هغوی سره په امارتي ادارو کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه د شوو سپارښتنو پر پلي کولو خبرې وکړي او له هغوی وغوښتل چې په دې برخه کې همکار واوسي. د لوګر ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د مرکز اړوند 22 مؤسساتو له مسولینو سره په دې برخه کې د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د اورولو په موخه یو ځای ناسته ترسره کړه. په دغه ناسته کې محتسبینو د یادو بهرني او داخلي مرستندوی مسولینو ته د امر بالمعروف وزارت سپارښتنې واورولې او وی ویل د نظام په داخل کې هر مسؤل اړ دی چې خپل کړنې د نظام له اصولو سره سمې ترسره کړي او ولس ته رښتینی خدمت وړاندې کړي. وار د شمله وروشو شار د شمله ورو دی نه پکې ځایږي نور کار د شمله ورو دی سوځي غمازان پرې ټول سوځي عارفان پرې ټول لر او بر طالب څار د شمله ورو دی.